اور وسلم فرمائی حدیث بخاری مسلم کې راغلی دی ایزو کلا ننوتم دی جنت تا ما یو بنگله ولیدله او داغي مخې ته یو جینۍ ناسته وه او داسې یې کاوه نو ما اراده ما تپوس وکړو چې دا د چا ده چې لرجل من قریش دا د قریش یو کس دی د قریش یو نوجوان دی نو ما خیال دا وکړو چې کیدای شي زه به یم نو ما وویل چې څوک دی دا کس څوک دی چې دا بنگلې ده او دې مخې ته دا جینۍ ناسته ده او داسې کوي ویل راته یې ویل چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه دی دغه کس ته چې ډېر غیرتي کس و او علما ذکر کوي حدیثو کې اصل کې راغلی حدیث بخاري مسلم کې چې نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر ناست دی په کور کې په دې کې څه جنکۍ وي او زنانه وي هغې لوبې ویلې او تمبلې واهه نبی صلی الله علیه وسلم له ډېر حیا ورتلو چې ورته ویلی نه شو په دې کې ابوبکر ځانور راغی هغه ورته څه قار راقار شو خو د هغه نه سترګه نه سوځېدله بس هغه هلته کېناست او نبي صلی الله علیه وسلم مخ هسې اړولی دیوال طرف ته یې خپلې لوبې قلارې وی تمبل وی په دې کې ووالی شو نو عمر ځانهو د هغه آواز بس هغه زنانه چې کوم دی منډې کلي او پردې نه شاته شوې او تمبل یې وتښتاو په دې کې چې کله نبي دغه عمر ځانهو راننوت نبي صلی الله علیه وسلم خندل عمر ځانهو ورته ویل یا رسول الله څنګه خاندې اضحک الله سنک الله دې ستا دغه خونه وخندئ څنګه خاندې خندا څه خبره ده اته اوس پته نشته چې زما نه خلک یې تښتېدې هغه ویل دا زنانه یې مخکې لګیا وې ته لوبې موبې ویلې ابوبکر هم راغی څه خپل څه قار خورې وکړو خو څه خوند یې ونه کړو خو چې ته څنګه رالې بس منډه یې کړه نو عمر ځانو په دغه ټیم کې هم غوسه شو او ورغې زنانو پسې ورته ویل ای د ځان دشمنانو ویل تاسو د نبي نه حیا نه کوئ زما غوندې سړي نه حیا کوئ هغه ناست دی هلته او د هغه نه حیا نه درځېدله زه څه یم چې ما نه حیا کوئ سخت ورته غوسه شو هغې ورته ویل ته سخت یې ډېر کنه ویل او نبي زموږ څه ګوره سختي نه کوي نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل عمر پرېږده عمر پرېږده دا خلک شیطان ته چې په کومه کوڅه روان یې نو په هغه کوڅه شیطان تا له مخې نه درځي نو دلته خو اصل کې دوی شیطان راپارولې وي که نه دوی به ستا خوا ته څه ټینګي شي ویل شیطان ستا خواله نشي درتلی علما هلته وجه دا بیانوي چې عمر ځانهو د ده خواله شیطان ولې نشو راتلی شیطان به د نه ولې تښتېده وایي وجه دا و اصل کې وایي دی د خواهش خلاف و دی د خواهش څخه خلاف و خواهش یې کنټرول کړی و ګوره دومره غیرتي انسان دی که نه چې نبي صلی الله علیه وسلم نبي دی حکم نه نازل شوی یا رسول الله ته دې زنانو ته حکم وکړه چې پرده کوي دا خو فاسقان فاجران په دې کوڅو کې دي ګرځي بیلارو کې ګرځي او دې زنانو ته چې سکور کینې مه راوځئ ګوره څومره غیرتي سړی دی په پردو زنانو هم غیرت کوي دارنګې هغه به دا ویل چې یاره د هغه بیبي د هغې د چا وویل ګوره تا ته پته شته چې عمر ځانهو ستا په دې راتګ باندې جومات ته چې کله ته راځې هغه ټیم کې به زنانه جومات ته راتلې نو ستا په دې راتګ باندې عمر چې کوم دی هغه خفه کېږي ویله او ته راځي نو هغې ورته ویله ویل ما ولې نه منع کوي منع مې دې کي که نه چا ورته ویل چې منع کولی دې ځکه نه شي چې هلته نبي ویلي چې لا تمنعوا اماء الله مساجد الله د الله دا وینځې مه منع کوئ دا زنانه مه منع کوئ د جوماتونو نه اگر چې کورونه وله بهتر دي ویل دغه وجه یې نه منع کوي سودا رضی الله عنها هغه راوتلې وه روانه وه مسجد ته تیاره کې سودا رضی الله عنها د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي ده او ده ولیده نو ده په لورې نه آواز وکړو ای سودي ما وپېژندلې ویل مطلب یې دا و چې الله پرده نازله کړي دومره غیرتي سړی و نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل دا زنانه بندګي عمره حکم نه نازل شي څنګه ته یم چې بس پرده کوئ بس الله حکم نازل کړ دې ته موافقات د عمر ویلې کې تقریبا علماو شمارلي 14 آیتونه یا د هغې نه زیات دا د عمر ځانو موافقات دي چې څنګه عمر خبره وکړه سبحان الله الله ته دومره ګرانو چې فورا به یې ویل بس دغه شان کار وکړئ ویله بدر کې قیدیان ونیولی شو تپوس وشول څه چل اوس وکړو ابوبکر ځان ویل فدیه به تیوال ویل آزاد به کړل کېدای شي اسلام راوړي عمر ته ته څه هغه ویل هر سړي ته خپل خپلوان حواله کوي ما ته پکې خپل ریشه دار را جدا کوي د ابوبکر تخپل ور جدا کړي علي تخپل ور جدا کا چې دا څټونه تیوه چې الله مونږ ویني چې یا الله مونږ ستاسو د دین په باره کې د خپلوانو خیال هم نه ساتوي
دومره هغه سخت سړی د الله په دین کې او چې کله بیا پیډیا واغستل شو آیتونه رالو او ول کشرتا الله حکم نازل کړه سورۃ انفال کې ولکم مخکې تقدیر کې الله دا خبره نه ویلي کلی چې دی امت لپاره بغنیمتونه حلالېږي نو تاسو ته عذاب ملاو شوی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ناس ته دغه صح الفاظ کړه قران کې ولې تاسو د غنیمتونو واغسته د فدیه واغسره دي قیدیانونه نبی صلی الله علیه وسلم ناس ته ابو بکر مسناس صحابه ناس الله چون کې دا زورن ور کړی دا نو د چا سره مینه کنه نو هغه ته معمولی مونته لګه ترخه خبره وکي کنه به خپای جاړي ځان لا نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه سره د خپل الله مینه ور سره په ځل کې نو په دې زورن باندې خپو جوړلې لګیا او ځان جوړلې او عمر ځان ورغه یا رسول الله ولې جاړي کله جوړه خبره ماته مو کوي نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې د یو جمله ویلا بلکې شرطه په دې ټیم کې چې کوم ټیم کې موږ د فدیه ردی قیدیانو ناغستله که عذاب راغلی وي صرف عمر به بچ شوی نور به ټول هلاک شي وي دا غسړی دی نو عمر ځانو دا خواهش خلاف وي دا رګي نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله د مقام ابراهیم سره دوه رکعات منځ کول ډیر بخوي ور اتفاقی تور ویته مقام ابراهیم سره چې کوم طواف کله مونږ کو نو دوه رکعات منځ دلته پکار دي چې سوي کو فورا الله حکم نازل کو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى د مقام ابراهیم سره زه د مانزه جوړ کې تاسو درته منځ کوي دي ته موافقات د عمر ویل کېدلی شي نزدکا دته فورا التب جنت کې الله د سزه ور کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم یې اربان کړی چې دا زوی کې دې چې دا زوی زمای نو ما تاسو کو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا حدیث بیانون چې دا بنگلاديش چې دا جنیت مخه تناسل چې دا د عمر ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابو ته لګي د عمر هم ناشته وای ما اراده وکړه چې لګدن ورنه وزما لګ د دې بنگلې سیل کوم د محل سیل کوم خود عمر غیرت را پیاد شو چې عمر ډیر غیرتی سره دی بیرته واپس شو عمر ځانو په دغه ټیم کې ډیر زیات وجړل نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زما مور او پلار دستانه قربان وي زه په تا باندې غیرت وکم ته خو زمونږ پلارې خو نبی صلی الله علیه وسلم د عمر دومره خیال ساتي وي د عمر غیرت را پیاد شو ډیر تر وته وي ولهذا په جنت کې دا بنگلی دا تیار کړی الله دی مؤمنان د پاره دی نو چا د پاره به یو قسم بنگلا چا د پاره بل قسم بنگلا یو روایت کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته پیر جبرئیل راغی جبرئیل وتراغه ورتل اے محمد صلی الله علیه وسلم خدیجه را روانه خدیجه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم په بیانو کې دا سی و بیبی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر انتهایی ګرانه و او د دې په ژوند کې نبی اسلام بل بیبي کړم نه و او چې کله هغه فاشي و نوروس دور کې باندې نبی اسلام دغه دوستانو ته تحفه لګړي دای چې کوم ملګری وي هغه ته به تحفه لګړي د خدیجه ملګری دي په مخه به یادوله په مخه به یادوله عائشه فرمایي چې مال په بل چا دومره غیرت نه راته څومره بچ په خدیجه باندې غیرت راته وځکه په مخه به نبی اسلام یادوله حالانکه مشره خزوا خو نبی اسلام سره ډېر احسانات کړی دي تسلی زیو نو نبی صلی الله علیه وسلم خوا د جبرئیل راغلی په دې کې خدیجه را روانه ده نو جبرئیل په دغه ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا خدیجه در روانه ده ورته وایا سبحان الله تاسو عجیب غونډه خلق دی الله ته څومره ګران ده خلق د الله د دې سره څومره مینه وا او دی د الله سره خپل مقام څنګه په اعلی انداز باندې جوړ کړي او جبرئیل نبی علیہ السلام ته وی محمد صلی الله علیه وسلم دا د خدیجه را روانه ده وتوی وا چې ستارب پتا باندې سلام وی سبحان الله ستارب پتا باندې سلام وی او وتوی وا چې الله تعالی زیر درکې ببیت فی الجنه په یو کور باندې په جنت کې من قصب چې د ډډې ملغلري نه وي ډډه ملغلري پای کې به شور شغب نه پای کې به خفګان نه خدیجه رضی الله عنها هغه ته رب العالمین دغه سلام او ورساو د څومره خوش قسمت خلک دي چې نو سبحان الله الله تعالی عرش معلان السلامون را دیږي دم دغه شان زموږ شان انسانانو
کله کله سره تعجب کوي چې د صحابه کرام د دیو د عجیب انتحال له چې د الله سره د خپل تعلق دومره عظیم جوړ کړی دی چې الله وته کله سلامونه را لېږي، کله وته یو زیر را لېږي، کله وته بل زیر را لېږي. ابی ابن کعب رضی الله عنه د قرآن سره ډیر تعلق او د قرآن سره ډیر مینه او بخاری کې حدیث ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته پیر راغی ویل ابی ابن کعب ته ویل وای ما ته الله امر کړی دی چې تلال شاه او ابی ابن کعب ته سورۃ البینه والولا لم يكن الذين كفروا دا سورۃ البینه ابی ابن کعب ته والولا وی الله ما ته ویل دی. ابی ابن کعب د حیران غونتی شو او ورته الله سمانی لك الله تا ته زمان نو غسل دی چې ابی ابن کعب. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل او ستان نو میرا دا غسل دی. ان هغه تعجب کاوه چې زمان نو الله غسل چې الله به زمان نو دی ویلا او ستان میرا دا غسل دی چې ورشه ابی ابن کعب ته سورۃ البینه والولا. نو هغه ډیر د خوشاله نه وژړل، ډیر زیاتې وژړل چې زه دومره د الله ته ګران یم چې الله زما نوم لري په عرش معلا باندې پر دومره مخلوقاتو کې زما د نومونو زمونږ مشي اغستلې. لکه دا په حدیث کې راغلي دی، ما خبر وګد شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایلی دی زه خپل بنده سره ورسره ما چې بنده کما د خپل ځان سره یاد کی، ځان لزه کې یاد کی، ذکر زموي کې نو ذکرته فی نفسی، زم د خپل ځان سره یاد کم. وین ذکرنی فی ملئ او کما په یو جماعت کې یاد کی ذکرته فی ملئ خیر منه، الله وی زبه په داسې جماعت کې یاد کم چې هغه بر در جماعت نه غوري. کوم د خپل الله تذکر مثال په تور په دې جماعت کې وکړه نو الله به زمونږ تذکر ان شاء الله تعالی زمونږ امید د الله چې د ملائکه په جماعت کې به ان شاء الله تعالی.